په کونړ کې د پوهنې ریاست د اسلامي تعلیماتو امریت په چوکاټ کې د الحق المبین دیني کتاب ازموینه څه موده وړاندې د مرکز په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو له دیني مدرسو څخه د شاوخوا 200 تنو زده کوونکو ترمنځ ترسره شوې وه. د سیالۍ پایلې د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شوې. د پوهنې ریاست اسلامي تعلیماتو مسؤلین وایي د ازموینې موخه د زده کوونکو د دیني پوهاوي لوړول، د سیالیو فرهنګ پیاوړی کول او د هغوی د استعدادونو معلومول بلل شوي دي. دا د مدارسو شاګردان او د هغوی ترمنځ یوه سیالي وه چې په دې خاطر باندې دغه شاګردان او دا یو تشویق شي او د علم ته او د زده کړې ته او دغه کتاب په دې خاطر باندې غوښتل ورکړل. همدغه شان دا خو دلته د ولایت د مرکز په سطح باندې وه، البته یو څو ولسوالۍ هم کې راخیستلی شوي وي او مدارس په کم تعداد باندې، خو د ولسوالیو په سطح باندې موږ یو پلان لرو چې هغه بیا د ټولې مدارس پکې راجمع کړو او دوی ته یو دغه شان غونډه بله هم جوړه کړو. په همدې حال کې د یادې ازموینې د لومړي او دوهم مقام ګټونکي وایي د داسې سیالیو جوړول به د زده کوونکو د دیني زده کړو په کچه کې د لا ښه والي لامل شي او له نورو ځوانانو غواړي چې خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي او زده کړو ته دوام ورکړي. نو خوشبختانه چې د امتحان کې د 200 کسانو په سر کې زه اول نمره راغلم، په دې باندې ډېر خوشحاله یم. ځوانانو نه هیله دا کېږي دغسې مسابقو کې نو تاسو هم برخه واخلئ، داسې بې برخې مه پاتې کېږئ تر هغې وخته پورې چې خپل هېواد آباد کړو، داسې نورو هېوادونو سره په مسابقې وکړو، پاتې له داخل مسابقې شوي. نورو خلکو ته مې خواهش دا دی نورو ځوانانو نه چې دغه وکړي چې په دغه رنګې سیالیو کې برخې واخلي او دغه کوم کتابونه چې دي د مروجه درس هغه باندې اکتفا ونه کړي او نوره زیات معلومات لاسته راوړي د نړۍ سیال بشي. نور به م انشاءالله برخه اخلم او ډېر هڅه به کوم چې هر رقم سیالۍ کې برخه واخلم چې زموږ د کامیابۍ سبب وګرځي. د یادونې وړ ده چې د لومړي او دوهم مقام ګټونکو ته یو پایه لپټاپ کمپیوټرونه او تر 100 ممتازو زده کوونکو پورې مختلفې تحفې او ډالۍ د دیني علماو او مسؤلین له لوري ورکړل شوې.